د ده عملیات هم وشول، د ده هر څه وشول، خو د بابا جان رزق ختم شوی و، هغه وفات شو. مونږ ته دې لږی کړل ځوانې بابا، خاورې دې کړه خپله زندګي بابا، یا بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا، مونږ ته دې لږی کړل ځوانې بابا، مونږ ته دې لږی کړل ځوانې بابا، خاورې دې کړه خپله زندگی بابا، هرا سخت نرمه دې زغملی وه، تا په خوشحالۍ په ځان منلی وه، هرا سخت نرمه دې زغملی وه. هر چا چې کومک یې موږ سره کړی دی، خدای دې یو په سله یو په زره ورکړو، او کاشکې زه دا یو ارمان په زړه کې لرم چې موږ هم داسې واسي وای چې موږ یو چا سره داسې کونډې یتیمانو سره غریبانو سره موږ هم د شکې مخ کولی، نو دا به زه ډېر خوشحاله وای. خاورې دې کړه خپله زندګي بابا، یا بابا و بابا. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، زما په لاس کې به تاسې دغه پیسې ګورئ. دغه پیسې د چا دپاره دي؟ دا د هغه بابا جان دپاره وي. څه موده وړاندې چې موږ تاسو سره ویډیو شریکه کړې وه، د زړه مشکل لرل، عملیاتو ته یې ضرورت و، او الحمدلله د ده دپاره موږ عملیات هم وکړل او کامیاب هم شول. دا چې د الله پاک فیصلې دي هغه بیا بېلې دي. جمله کومک چې دغه ورور سره شوی 1,51,000 افغانۍ دي چې دغه موږ ورته سپارو. دا د 1,51,000 افغانۍ دا پیسې موږ ورته وسپارلې. په دې کې د شکرخانې پیسې دي، هغه به هم ورته سپاري. خو باید یادونه وکړم چې هغه څه چې د انسان په وس کې وي، د خپل وس مطابق به هلې ځلې کوي، خو د انسان د وس نه چې بهر شي، هغه کارونه بیا د الله جل جلاله د هغې کې څه موږ او تاسې وس نه رسېږي. که د دنیا هر ډول امکانات موږ ته راسره وي، بیا هم موږ داسې نه شو کولی چې د یو چا ژوند وژغورو. ژوند ژغورونکی الله جل جلاله د موږ او تاسې نه یو، خو هغه خپل بندګي وس به کوي چې سړي بیا په زړه کې ارمان نه وي، سړي بیا په زړه کې داسې څه نه وي، داسې ګنډه نه وي چې کاش دغه پلارجان ما نه د پیسو د واجې کوچ وکړلو. دا ګنډه سړي په زړه کې نه وي. الحمدلله هغه کار وشولو، د ده عملیات هم وشول، د ده هر څه وشول، خو د بابا جان رزق ختم شوی و، هغه وفات شو. داسې ورځ راتلونکې ده چې ورځ به ډېر خلک روان وي، جنازه به زموږ او تاسې روانه وي، روانه کړې به وي. کله مو چې حاضرې ته ورسوي، هلته به ډېر خلک ولاړ وي، مخ ته مو کېږدوي، بیا به راپسې د جنازې لمونځ کېږي. جنازې لمونځ چې وکړي، ډېر خلک مونږ نه رخصت اخلي، بیا ځي. فقط څو کسانو پاتې شي چې هغه به مونږ قبر ته کته کړي. کله چې قبر ته مونږ کته کوي، ځوانان به وي، یو به یو نه بیلچه اخلي چې زه خاورې پاړم د ثواب دپاره، یو به د بل نه بیلچه اخلي چې زه د ثواب دپاره راغلی یم چې د انسان باندې خاورې واړومه. یو ورځ راتلونکې ده چې ما او تا باندې هم د ثواب دپاره خلک خاورې اړوي، خاورې به راباندې واړوي. تنها به پاتې شو په قبر کې، یوازې مونږ او تاسې به وو، زمونږ تاسې عمل به وي. دې دنیا نه به څنګه ځو؟ خالي لاس، هیڅ شتمني، هیڅ بلډینګ، هیڅ شی موږ له ځان سره نه شو وړلی. اخري ځای زموږ او تاسې چې ده قبر. قبر کې به مونږ ټول حساب کتاب ورکوو. د دنیا د امتحان دپاره ده. راځئ هغه ابدي ژوند دپاره ډېر څه وکړو. یوه بله خبره به وکړم چې په دې دنیا کې سکون نشته. دغه دنیا د ارمانونو هدیره ده. هر سړی به پکې خپل ارمان ښخوي، بالاخره به ترې ځي. لیدونکو دم پیسې هر څه وسپارل، خو بدبختانه چې نن موږ سره هغه بابا جان نشته چې موږ ورته هلې ځلې وکړئ، موږ کوششونه ورته وکړل، هغې رزق ختم شوی و، هغې فره شوي وه. 1,51,000 افغانۍ دوستانو ملګرو مرستې کړې وې. الله دې قبول یې منظورې کړي. الله دې تاسې ته په هغه ځای کې په ښه درولي، کوم ځای چې تاسې موږ سره په دا ویډیو کې وکتلو، دغه د موږ ته اخري ځای دغه ده، قبر. دا د موږ اخري منزل ده. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوم.
فقط د ورور یو څو خبرې سره شریکوم بیا به خپرونه پای ته ورسوم. څه ویل غواړې هغه خلکو چې مرستې وکړې کومکونه وکړې کوم ارمان دی په زړه کې انشاءالله پوتې نه دی اوس؟ الحمدلله بس نو د مرګ مخې ته خو څوک نشي ودرېدی چې زه د پلار مخې د مرګ مخې ته ولاړ وای چې کېدای شوی زه یم چې ما نه به مخکې ته ولاړ وای یا به بل یو مسلمان ورور ولاړ وای خو نه کېده نه د پیسو مشکل وي نه د ډاکټرانو مشکل وي نو بس د ده رزق ختم و همدغې ورځې لپاره د هغه وسه وه چې مونږ یې پرېښودو دی لاړو. الله دې صبر درکړي. هر چا چې کومک یې مونږ سره کړی دی خدای دې یو په سله یو په زره ورکړو او کاشکې زه دا یو ارمان په زړه کې لرم چې مونږ هم داسې وسي وای چې مونږ یو چا سره داسې کونډې یتیمانو سره غریبانو سره مونږ هم د شکې مخ کولی نو دا به زه ډېر خوشحاله وای ډېر ارمان خو خدای مهربانه دی ژوند سره مبارزه کوو بس دی خو هسې لاړو ده ته د خدای جنت الفردوس نصیب کړي او مونږ ته د الله توفیق وکړي خدای هم دې د نکمله ژوند څښتن کړي هر څه چې ما کمکاري کړې وي او ډېر هغه خو د تا دپاره خدای دې چې هر ارمان په زړه کې وي د مونږ سره د نکاح ټولو مسلمانانو بس الله د هر څه ته عزت او قدر ورکړي لکه مونږ ته چې عزت قدر راکړه او الله دې په ایمان خوشحاله کړه په ایمان ښکلی شي لکه مونږ چې ښکلي کړو. ډېره مننه. الله دې ټول مسلمانو ته اجرونه ورکړي. الله دې ټول جنت الفردوس نصیب کړي. الله دې ټول ایمانونه ښکلي کړي. دا دنیا فاني دنیا ده چې ډېر عمر لرو دا 100 کاله عمر نه لرو بالاخره راتلونکي یو. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې خواته ته واړم. لیدې د بچو دې وي خاني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا مونږ ته دې لوږې کړله ځواني بابا مونږ ته دې لوږې کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا بابا